دوستم وایي داعش سره نه یم ملګری شوی، هغه د طالبانو حقاني شبکې یوه ډله ده او دا چې نور یې څه ویلي جزئیات هم دې ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. د افغانستان د ازبکانو مشهور مشر او د ملي جنبش ګوند مؤسس عبدالرشید دوستم د داعش ډلې د ملاتړ په اړه له انګلستان سره د خبرو اوازې او په دې خاطر د 250 میلیونه پاوند ترلاسه کولو رد کړل. نوموړي ته په منسوبه یوه ټویټر پاڼه کې راغلي چې پر دوستم دغه تورونه د سیمې هغو هیوادونو پورې کړي چې خپله کلونه کېږي د طالبانو ترهګرې ډلې ته پوځي او تسلیحاتي تدارکات برابروي. له داعش ډلې څخه د دوستم د ملاتړ خبر د ایران د سپاه پاسداران استخباراتي ډلې تصنیم خبري اژانس خپور کړی و. دغې رسنۍ ویلي چې دوستم له انګلستان سره د ترکیې په همغږۍ د افغانستان په شمال کې د داعش د پیاوړتیا لپاره هوکړه کړې او 250 میلیونه پاوند یې په بدل کې ترلاسه کړي. عبدالرشید دوستم بیا د ایران له نوم اخیستو پرته وایي چې دغه هیواد د طالبانو له ملاتړ سره په افغانستان کې د ډیرو ډله ییزو وژنو ملاتړ کړی دی. د جنبش ګوند مشر زیاتوي چې ایراني رسنیو اوس د نوموړي په خلاف تبلیغاتي جګړه پیل کړې ده. دوستم په یو اعلامیه کې زیاتوي چې که د شمال د ناامنه کولو په هڅو د پروژو اخیستو تورینېږي نو آیا شمال اوس افغانانو ته کوم خوندي جنت دی؟ دوستم وایي چې طالبان هره ورځ په پنجشیر، تخار، بلخ، جوزجان او فاریاب کې ګونه ځوانان وژني او ملت د دوی له لاسه روحي آرامتیا نه لري. دوستم د داعش ډلې په اړه وایي چې دا ډله هم د طالبانو او حقاني شبکې یوه برخه ده او که څوک په دې اړه نه پوهیږي د افغانستان په اړه هیڅ نه پوهیږي. ګرانو لیدونکو، تاسو که د دې موضوع په اړه کوم نظر لرئ کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.